مذهب مسله ده چې د لمانځه په اخري قاعده کې سړی له امام سره شریک سي الله پاک ته ټول جمع اجر ورکوي. نو که ان شاء الله العزیز تاسو له مشتره یو څه صبر وکړئ نو بیا پروردګار جل جلاله د ټول ترجمې د شرکت اجر ان شاء الله العزیز درکې. او وروسته له هغه چې به دعا کوو په اجتماعي طور سره. نن ډېره ښایسته شپه ده، په دې شپه کې د خوب او د سرګي سوچ ډېر مه وهئ، عجبه ښه موقع ده. خدای جل جلاله دې موږ تاسې ټولو چې دغه اعمال قبول کړي نیک. قاری صاحب جمشید چیرته ده؟ کوم بل قاری صاحب شته؟ القارعه ووایاست. راځه یو قاری صاحب بیا القارعه شته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. دا سورة قارعة واي ځکه د دې سورت په سر کې اول آیات کریمه کې دغه ټکی راغلی ده. د ټول سورت نوم یې د خپل یو جز په نامه باندې کو مناسبت یې له مخته باب سره چې شی د له مخته سورت سره په ما قبل کې په دې مخته سورت کې چې موږ نن سهار په درس کې ویلی ده یو ځای داسې ټکي راغلی و چې اذا بعثر ما في القبور يعلم افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. دلته له قبرونو نه د راپورته کېدو موضوع مخته یاده سوې ده چې انسانان به له قبرونو نه راپورته سي. چې له قبرونو نه راپورته سو څه حال به دغه صورت کې پروردګار تقسیم یادوي چې دغه خلک چې له قبرونو راپورته سي دوه لویې ډلې به الله پکې جوړوي. هغه د ډلو بیان دلته اوس راځي. الله جل جلاله فرمایي القارعة هغه آفت زړه ټکوونکی، ما القارعة څه د هغه آفت چې زړه ټکوي، وما ادراک او ته څه شي پوه کړې په دې چې ما القارعة دغه د زړه ټکوونکی آفت څه شی ده؟ دا د زړه ټکوونکی آفت د قیامت ناره ده. په دې ناره باندې به د خلکو زړونه ټول په لړزه باندې سي. دا یو لویه مصیبت ده، خو د خدای جل جلاله د دوستانو لپاره به د الله په رحم باندې دا مصیبت په راحت بدلیږي. نو الله وایي یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. دا به داسې ورځ د قیامت ورځ یکون الناس به انسانان کالفراش المبثوث لکه هغه خواره واره پتنګان. تاسې به چېرته د څراغ په شاوخوا باندې ډېر یو لویه ډله پتنګان لیدلي چې یو بلې خوا ته منډې وهي. انسانان چې له قبرونو راپورته سي د خدای د حساب غږ ورباندې وسي لکه هغه خواره واره یو تر بل چې تېرېږي د پتنګانو په شان به وي. علما کرام وایي چې دغه انسانان یې ولې له پتنګانو سره مشابه کو په دغه ورځ باندې؟ نو دا اول له دې وجې چې پتنګان هم چې په یو څراغ راټولېږي بیخي شمار له سړي چې ووځي دومره زیات وي. دلته به انسانان اولین او آخرین سره یو ځای سوي دومره به ډېرې له دې وجې هم له پتنګانو سره مشابه کو. دوم که تاسې متوجه سئ په کومه ډیوه باندې چې پتنګان راتاو سي هغه ډېر سخت ضعیف وي چې چا لاس ورسره لګېدلی نه یې مړه سي. په دغه ورځ به پاچا او ګدا دومره عاجز سوي د خدای جل جلاله د حساب په ورځ لکه د پتنګانو په شان باندې به داسې عاجز وي.
او دریم که تاسو متوجه سئ د قیامت په ورځ به د کافرانو ډل تر مسلمانانو غټي نو په دې کافرانو به دومره اشترابي چې جای به جنوره کې دوري به تیریږي لکه د پتنګان سي هدف یې نه معلوم شي دا اوس کومه خواته ولاړ یو طرف ته منډي وي بل طرف ته په دې الله دوستان مؤمنانو ته الله اطمینان ورکړي لمنډو باغه بچي نو په دغه وجه باندې د انسانان لکه پتنګان داسيات کو وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به دا وړي لکه اغرنګېدلې وړي چې څوک وویشني ورته ګوري بس غرده فالله جل جلاله به زره کړی او په مابینس کې سور غر تور غر او خل د هر یو رنگ لکه اغرنګېدلې وړي چې سړی وویشني په دغه رقم به د غرو حالت کې الله به بیا لري کوي د مخ دنځ کې بجنی پاکي نو الله وايي چې دا حالت راغی نو اوس دوه ډلې انسانان جوړیږي فاما من ثقلت موازینه پس هغه کسان چې درنه ستله دي اعمال صالحه ودي فهو في عيشه راضيه دا کسان به په خوشاله ژوند کې یعنی څنګه چې ختن دي ژوندۍ خوشاله هغه خوشاله به الله پاک دغه کسانو ته ورنصیب کړي واما من خفت موازینه او د چا سي طول او تلي دی هغه نیکو اعمال او سپکشي الله مده وساتي او بد اعمال زیات هغه چابري کته ولاړه نو الله وايي فامه هاويه دغه جای به هاويه سي دلته یو سوال دغه طالبانو باندې هم کیږي هر چاته دا پیدا کیږي په قران شریف کې یو جای راځي چې څوک د خیر یو زره اندازه یا خیر یو زره اندازه کار څوک وکي الله جل جلاله بدله ورکړي او که د شر یو زره اندازه کار څوک وکي الله جل جلاله دی غبد جزاء ورکړي دلته په قران کې بیا وایي چې د چا د نیکیو چامړی د نیکیو په لټ را نسوله ولار جنت ته دغه لپاره به عايش راغدي نو سوال د پښتنې ځای دا ده چې د مسلمان باندې اعمال ډیری خو بد به هم کړي نو د نیکو د ډیرش لوجه خو به دا چابړی د نیکیو کته شي خو په بل کې هم کانه ګناوي پرتی دي نو لدی خدا معلومي په اسطره نه کېدا به جنت ته ځي نو که په غبل فلک یو صفر اتري په یو به الله پاک جزا نه ورکي او ته قران وایي څوک دی وزره اندازه باندې د شرع عمل وکي که خدای دی عدل معامله ورسره وکي جزا به خامخا ویني په سوال خو ان شاء الله طالبانو ته خبره ده په پوسوي چې لدی چې داسې معلومه سو چې دا تل د میزان کې د انسان نیک اعمال اشدرانو سو کامیابیږي حال دا د درېنوال سره کچیرته بد اعمال په بل چمړی کې نو دیغه جزا به ویني کبه نه وین د قران خو معلومی سی ویني به او دغه جمالمی ساته دا سړی بچسو دې بهترین جواب داده چې په ورځ د محشر باندې دوه واره ټول کیږي تاسو ماته متوجي سي یار د کافرو د مسلمان په منځ کې د جلاوال ټول شروع شي او بل واره د مسلمانو د خپل اعمالو ټول شروع کیږي دا اول ټول د قران اشاره وکړه و دې ټول کې ټول مرد مسلمانی وکیل امام درنه ده دا یو کلمه سی په یو دانه کوچنی کاغذ لیکلی او دا ورواچی د نیکیو چابړی ته دا کته ولاړه شي دا پله پروردگار جل جلاله دغه مؤمن ته نور اصل جای جنت ورکی تر خبر خو بیا په منځ کې کان نو دا د کافر او د مسلمان موضوع ده د کافر ټول اعمال سی واشي نه درنیږي ول ایمان مستور سره مؤمن سی هیڅ عمل نه کړی یو کلمه په اخلاص ویلې دا طلب درنسي نو دا د مؤمن تل شي درنس ولا خدای وای دغه اخر پای جنت ته دا بل خبر ده کې لږ ګناه کړي وي خدای به دې پاکي په خاطر دوزخ ته بیاي او کې چیرته نه وي کړي شیخ به جنت ته ځي توبه استلې نو دا په واقع کې د کافر د مسلمان د جلا کېدو موضوع ده او دا په قران کې بل ځای راځي چې وي وزره به عمل در سره د زره باندې به د شر کار کچا کړي او الله به جزا ورکړي هغه ستون واره ټول شروع سي او خالص د مؤمنانو په سب کې ټولي بیا به د هاري وی د مؤمن د نیکیم جلا حساب شروعي حساب به کېږي او د بدی بم کېږي الله به د عدل معامله ورسره وکي کچا سره نو خامخا به د سخته کوچنی زری ګناه هم جزا ویني چې خدای فضل په چا باندې وکي الله دې په مشتاسي وکي هته باغه بیا بچي الله جل جلاله وای چې چا چې دغه تله د نیکو اعمال وسپکسو یعنی کافرو په امه دغه جای هاویه سو اوس هاویه شی د الله خپل وای و ما ادراک ما هي ته چا خبر کړی چې دا هاویه د شی نار حامیه دا ور د سخت ګرم ور الله جل جلاله دې مشتاست نجات چن راکړي دا راتلونکي سورته تکاثر وای په اول آیات کریمه کې ټکه د تکاثر راځي معنا به ورز د کوو ملا صاحبانو د دې سورته لمخ ته سورته سره مناسبت په چی شي کې
ده مناسبت ډیر په دې ځای کې ده چې الته په دې دوه صفو کې یو صف خطرناک صف والله مې وساتي چې تل دې میزان کې هغه تلې د نیکیو سپکېدل د دې سپکېدو یو لوی سبب پر راتلونکي صورت کې بیانېږي چې د دنیا په سړی په لالچ باندې اخته سي د مال او د اولاد په عیش باندې اخته سي د خدای له سړي هیڅ غم جوړیږي د دوم سب سړی له سړي چې جوړیږي په دې خاطر دا صورت متصل په مناسبت په دغه باندې راوړل الله وايي الهاکم التکاثر غافل کړي استاس ډیروالي مال ډیروي په دې کې اسخته یاس اولاد به ډیر سي سړی مې باید ډیر سي ځکه مې باید ډیر سي او پیسې مې ډیر سي دکانونه مې ډیر سي الله وايي تاسو مشغول کړي اس التکاثر دا ډیروالي دي مالونو حتا زرتم المقابر ترڅو پورې چې تاسو ورسولې په دغه سوچ کې و چیرته ورسېدي او قبرو ته ورسېدي د قبر تر ورځې انسان فکراویش نسولې چې ما هدف شي ده موضوع می شي ده یو حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام ده نبی علیه السلام وايي و یو بنی آدم هر وخت ناری وای مالی د ما مال لکه مش تاسو وای هغه د موږ هغه دکان څور سو هغه پیسې د څور کې موټر څور سو انسان وای تمام وخت دا ناری وای چې مالی نو رسول الله وای مال د چه شي ده انسان مال دی هغه د شاودي خور دا د مال ده شاواد غستوي دا د مال ده چې د خدای په لار کې دی ورکوي دا د مال ده نور د مال نه ده ته بجنځي بل څوک به تقسیمي ونه دا د سارو بیاګه خبره ده ډیر داسې زمن موږ لیدلې دي چې پلار له چا سره نیکی کړي او بیا دا زوی له غسړي خپاسي دی وای خدای دې ما پلار نه وبخښي دغه ته دمرنځکه ورپرې شو د دې سره دا کړي دا ژوندۍ ده دای وفا ده نو خدای جل جلاله دلته وای مشغوله کړي اس دا ډیر احتمالو ترڅو پولیسي زرتم المقابر تاسو زیارت قبرو وکړو یعنی تر قبرو ورسېدې لاراويخ نسو پکې دا یک تفسیر د ابن کثیر وای ځینې علما وای په جاهلیت کې دا یو قسم یاري پیښه سو چې مقابله به ګرمي سو سره د پیسو موضوع به سولاړه له سړو ته د سړو موضوع به ولاړه مړی ته وای راځم مړی په ادراک سره حساب کوي تاړي د کدي ما ډیر دي په ادراک به د جهالت له وجه خپل مړی حسابل نو دغه تفسیر مطابق دلته دا ده چې دومره زیات په دا ډیروالي کې مختیاس چې اوس په قبرو کې مړی سره حسابي دا غو د جاهلیت زمانه و خبره ده کان الله وای کله داس نه ده نه د پکار داسې مشغولیت په دنیا کې سو په تعلمون زر د شتاسه به خبر سي ثم کلا بیا درته نه د پکار داسې غفلت الله وای سو په تعلمون زر د خبر بسي زر د خبر کې ادا د پر انسان مرګ راځي او د مرګ پته نسته کان اکثر د مرګ خبرې چې مشترک کانو وای جک جوړولو منځم وکاو خراکم وکاو ول وی د نسو په پوسې څپې وسدار کم ذره تک د الله وای داسې زر در باندې راځي کلا لو تعلمون علم اليقين نه د داسې لکه د تاسو خیال د داسې کار نه ده لو تعلمون د کلا یو معنی طالبانو حق نوم راغله ده یقینا دا خبره ده دا کلا په معنا د حق نوم راځي او ذکر الله په معنا د رد اړوند دغه معنی کوم دوه معنی مبارکان علماء وکړي دي کلا لو تعلمون علم اليقين اي انسانانو کتاسي پوسي په علم یقین باندې علم یقین دی ته ویل کیږي په سترګو خبره وویني ډیر واري سړی اوریدلې په یقیني خو دغه رقم تاثیر نه لري چې په سترګو یې وویني کې څه بدلیږي مستاسکانه ټول په دې باندې پیږي چې مرګ حق د مرګ حق ته په دې ټول پیږي خو چې د زرکدن په حالت کې سړی وویني حالات ډیر بدل دي تر دغه ستامش خبري نو الله وايي که په علم یقین مو ولیدله چې د سترګو خبره سواله د سترګو خبره ډیر تاثیر لري موسی علیه السلام کو یې تر تللی ده وري الله جل جلاله د ته شی ورکو تورات نو یو ورته ول د تا قوم یو سړی سامری گمراه کړی ده رسول الله حضرت موسی علیه السلام خو خپس ډیر د خدای په خبره کې به چې شک وټکه شکیم نو یقین یسو مگر سراغي چې دا ویل د څنګه سخندر کې ته پراته دي دومره سخت تاثیر په وکړو چې د لا اختیاري تورات له لاسه کته ولوي او د ورور ترجره ونیو چې دا څه مصیبت پیښ شوی علماء وايي خوریم یقین ودلته ولي په سترګو یې ولیدل د سترګو لیدلته چې پیراغه اتدیت علم الیقین په ځای عین الیقین وای نو الله وای کتا چې پوسوي په عین الیقین نو دغه لو لپاره جزاء د لې جوړه کې التزاتی بیا وقف ته پتوی باندې ورسته نوې خبره شروع کیږي نو بداسي وکي لما الهاکم التکاثر کتا چې په علم الیقین باندې پوسوي بیا به تاسو نوې مشغول کړي چا دا تکاثر او د مالو ډیر یاده او دا مشغول یاده الله جل جلاله وای لترون الجحیم خامخا به تاسو ووینئ دوزخ ثم لترونها عين اليقين بیا د توایم الله وای خامخا به خپل سترګو باندې ووینئ ثم لتسالن بیا به خامخا له تاسو سوال وسی یوم یدین په دغه ورځ عن النعیم د نعمتونو
الله جل جلاله به د نعمتونو سوال په یو ورځ باندې کوي. یو ورځ له رسول الله سلام په سخت لوجه کې غرمه ناسته، یو صحابي له ډیره لوجه راووته چې راځه کمړی نسته د رسول الله دیدار خو به وکي ګوندې په جماعت کې ناست ابو بکر صدیق صاحبون په راغی، عمر صاحبون وجه سوی د سوچ ول چې راځه که وجه یم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته به ګوري ادم شد هم جماعت راغی. رسول الله اسلام مخته راغلی ده، رسول الله اسلام په صحابه او پوس وی لکه سي وجه خنایاس دیرته قربان وجه. رسول الله اسلام مبارک د خپل لمن پورته ک دم دا سړی ډبرې په نسب ستړلې وای ماتم دا تکلیف ستا پریشان کیږي ما درځي یا ابو الهیثم کړه بولار سو. یو صحابي دا ډیر شباب او دا جې لروي چې نبی علی اسلام دیغه کړه ور ورټکاو یغه به ورته لای په وبو پستلای د اوس بدر ترازی او براوړي. نو نبی علی السلام سي دلی انتظار کو ابو الهیثم را ورشيدو خبره په لندو داسې وسکله نبی علی صلوات و سلام ته ابو الهیثم راغی هغه ډیر ورته خوشاله سو. نبی علی صلوات و سلام یې کوړه بوته اته یو څو شکال دي تازه او خورما او تراور سی ولار سو از میجو شي علاله و رسول الله صلی الله علیه و شي ما علاله و بلار چې دا زایه شي یعنی دا شی مال علی وسغه تاوان کوي. نبی علی صلوات و سلام ته نبی علی سلام ته یو شی حلال کو شاغه راوړ نبی علی صلوات و سلام سی وخور لغه نه ایست سړی او بوچله صحابه وته مخ ته راوړ و دا نعمتونه د خدای به پښتنه راچوي. عمر څورته یاد خدای رسول ټول عمر مو د دشمنانو له لاس تور په بغل کې د کته کړې مونږ ده او خالص په منډه باندې ګرځو د دې پښتنه په وای و د ساړه شوریم پښتنه ستاو د سړو په پښتنه ست. نو دا یاد ساتي ګوري ډیر بنعمتو باندې پټیو. ښه خبره ده یو ګل جیت خو نه سره رسیدلای شپالي تنوي سوای وای دا خبرې څوک یې دای نه وای چې زه به میګو چې تر رسیدم دومره دی وای چې یو مخ کې غرق نه سودا شنه چې الله مې ير سکانه. نو الله جل جلاله بیان کوي خامخا بل تاسو دې نعمتو پښتنه کیږي. انسان په ورځ د قیامت باندې به یو پښتر بل پښوانه راځي پنځو خبرو پښتنه نه یې سوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده دا د خدای په نعمتو کې د پنځو خبرو خامخا پښتنه کوي. خدای ورته عمر می در کړه او په چش کې در چې مصرف سو یو دوم ورته ځواني می در کړه ولا شپاک منځ د کولای سوی ش سجده د کولای سوی غریب ته د لاس ور کولای سوی کومک ته سره کولای سوی جمع ته تللی سوی څه دې په وکړه په ځواني باندې دای دوا پیسې دې وګټلې سره کم دې وګټلې له مولوی صاحب دې پښتنه وکړه چې په سره کم یې ګټم بیا چې د مصرف کې څه ور د مصرف کې چاته دې ور کولې په کوم نیت ور کولې دای څلور او دا پنځم به عالم توایتات مې علم در کړی و دي کوم په خاطر چې تا دا علم زده کړی په کوم نیت مصرف کو چاته دی وروشو د څه دې پکې غرض وو عزت دې پکې غرض وو کله خدای رضا دې پنځو نعمتو پښتنه اول کې چې سړی په شم نشه اخستې سي الله یې ونه ترغو. بسم الله الرحمن الرحیم دراتون کې سورته عصر وای په اول آیات کې د عصر کلمه راغلې ده د ټول سورته عصر ویل کېږي. د دې مبارک سورته مناسبت لمخته سورته چې ده چې مخته په محبت دنیا باندې الله خلق ورټل صدا کار مکوي اوس قرار د اخرت خو اجر الله تعالی جل جلاله د خلقو د اخرت خو د نجات خو ته خبر ور پام کوي چې ګوره لدی تاوانو په چش بچ کېدل سي په ایمان بچ کېدل سي په نیک اعمال یو بل ته په کومک ور کولو د نیک خبري بچ کېدل سي. الله وی والعصر د ما د قسم په زمانه باندې ان الانسان بشک انسان لفي خسر په تاوان کې ده. ملا صاحبانو قرآن شریف کې خدای پاک په هر شی باندې قسم کوي قسم پی کوي بنده د مسلمان لپاره به د خدای لذات او لصفات قسم بنده خدای پاک په زمانم قسم کوي دا د په مازدګرم قسم کوي د رسول الله اسلام زمانه ته ویل ساسر لري معنی بنده په خدای باندې قسم کوي که ضرورت او د خدای په صفاتو باندې. نو بنده ته دا حق نه ده چې وای په جماعت می د قسم په قبله می د قسم د تا په مخ می د قسم دا ټول ناروا خبرې دي. د خدای او د خدای په صفاتو به قسم کوي خو چې خدای په عرش قسم کوي هغه د پروردگار جل جلاله لپاره لایق ده مګر یو باریکی پکې ده چې خدای په یو چی قسم وکي په واقعات هغه شی شاهد وګرځي دی خبرې لپاره. اوس که الله ول چې والعصر د ما د قسم په زمانه باندې د دې معنا دا ده چې ګوره په دراتون کې خبره زمانم شاهدی وای لګ ورته متوجه سه په دې کې شاهد دې پرته ده کان. وس الله وی والعصر دې ما دې په زمانه باندې قسمي او دا زمانه په دې شاهده ته چې ان الانسان لفي خسر انسان په تاوان کې ده. لا صاحبان تاسو ګوري طالبانو تاسو په پیژه د عام مسلمانانو په دې باندې پیژه په بازار کې موږ درې قسمه تجاران درو تاسو متوجه سي دوه ډول تجاران تاوانيان بلل کیږي یو ډول تجاران کامیابان بلل کیږي. هغه تجار چې یو لک دوه لک او لس لک او سر لک سرمایه لري سرمایم تاوانی کې او ګټم ونه کې دې ته شی وای خسران تاوانی سو کنه تاوانی خو هغه سړی چې هغه ګټه ونه کې د ګټه خو بلا پسې او سرمایم نه کې ځای هغه تاوانی موږ نه بولو خو ګټه یې ونه کړه
او هغه سړی چې هم ګټه وکي او هم سرمایه وساتي دغه سړی موږ شوی وام په ګټه کې راغی. نو په بازار کې موږ دوه قسمه داسې خلک لرو چې یو ته تاواني وایي دوه ته نه وایي، خو د عمر تاوانیان دوه قسمه دي، یو یې لا ګټه کولی شي. ولې تاسو وګورئ چې الله موږ ته زندګي راکړله، موږ به له دریو حالو خالي نه یو، یا به د خدای رضا پکې وګټو، داسې کارونه به کوو چې د خدای رضا یي، نو په دې کې مو عمر بچت کو ګټه مونږ پرې وکړو، یا به نه د خدای رضا وګټو خو نه به د خدای عذاب وګټو، په خپل حال به روان یو، خو بیا خو مو عمر را باندې تېر سو، دا بیا تاوانیان سو، عمر خو د موږ سرمایه دغه خو تېره سو. او دریم هغه ده که نه چې سړی عمر هم ضایع کړي او د خدای په دښمني مخته یې الله هم دې وساتي، دغو نه زیره زورور تاوان وکړي. یو د خدای دوست بزرګ د هغه روان ده په بازار کې ګوري یو سړی واوره راوړې دغه ګرمي کې په ګرمي کې لکه یې ښایست خرڅېده، پخوا به یې واوره هم خرڅوله، دا واوره یو جته پرته ده، خلک یې نه جنې اخلي، دا واوره سوکا سوکا ویلې کېږي. د خپلو شاګردانو شاګردانو ته راواړو وایه قرآن چې خسر یادوي دغه دکاندار ته وګورئ دلته زده کېږي. د دې سړي چې که چا دا واوره وانخېستله یې لا یې ګټه ونه کړه کې سرمایه هم ختمه سو، سرمایه یې ختمه سو، خو لمر ورته سیخ ته ټوله واوره ولاړه که بس دغه رقم د دا عمر دغه روان ده بهیږي لکه د واورې ته چې لمر سیخ یې که د خدای رضا مو وګټله که نه یې ولاړه سرمایه هم له لاسه ولاړله، نو بس دا ټوله زمانه په دې شاهده ده چې انسان په تاوان کې ده. دنیا ته پاک راځي خو له دنیا ککړ ځي، الله دې فضل وکړي که نه. ښه کوم کسان له دې تاوانه خلاص دي؟ الا الذین آمنوا، مگر هغه کسان چې اخلاص دي چې دوی ایمان لري او عمل الصالحات او نیک اعمال کوي. دا یاد ساتئ نیک عمل له څلورو شیانو جوړي، دا سم زده کړئ. یو نیک عمل چې سړی کوي او الله رضا کوي پې څلور شیان به پکې یوجئ. اول به علم پکې، دوم به نیت پکې، دا یو به علم پکې، دوم به نیت پکې، دریم به اخلاص پکې، څلورم به دوام پکې. ته لمونځ کوې دا به هلته عمل صالح کېږي چې دا څلور خبرې پکې. اول به دې زده یې څه ډول لمونځ وکړم چې زده دې نه یې ګټه نه لري، چې بیا دې زده سو بیا به نیت ورته وکړې فرض کوم که واجب کوم که سنت کوم که مې نفل کوم، دا یې دوم شرط سو. دریم به د خدای لپاره کوې که د خلکو لپاره کوې، ځان ښکاره که الله راضي کوې، دا دریم سو. څلورم یو ورځ یې کوې یو ورځ یې نه کوې، او که هره ورځ کوې هره ورځ، چې څلور سره خبرې ګډې سوې عمل شی جوړېږي صالح. علم به یې، نیت به یې، اخلاص د خدای لپاره به یې، دوامداره به ورته ولاړ یې، به الله درشي راځي. نو الله وایي هغه کسان له تاوانه بچ شول چې ایمان یې راکړو او ایمان یې راوړ او نیک اعمال یې وکړلو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، او یو بل ته وصیت شروع کړي حق خبرې، یو بل ته وصیت شروع کړو په صبر باندې. عام مسلمانانو دا خیال ده چې زه په خیر یم او زه ښه لمونځ کوم، زه روزه نیسم، په کلي کې که هر چا هر څه کول زه بچ یم. دلته قرآن وایي قسم ده ته په تاوان کې چې دا آخري خبره دې پرې ایښي، ته به ښه یې، د تا به لمونځ ښه یې، د تا به ایمان ښه یې، تا به کور بچ کړی، خو په کلي کې د بل بچی په مصیبت اخته ده، د بل بچی په غلطو مجلسو کې کینې، د تا وسته چې ته ورته ووایې نو بس په دې پوه سه چې ته په تاوان کې ولې د تواس او ټکی دې پرې ایښی د بل ته به وصیت شروع کوې. مسلمان په خپل عمل نه بچ کېږي تر څو پورې چې په بل یې پام نه وي. که په دې کلو کې په دې خبره موږ عمل وکړو، د بل زوی د ځان زوی وبوله، هلته په غلط فلم باندې اخته ده، په غلط مجلس اخته ده، ته د خپل بچي غوندې خوا پې بده کړي، په الله قسم ټول اولادونه به دې موږ سم سي. خو د موږ غرض دا یې که نه چې د بل کره د زه څه کوم چې خفه کوم یې که نه، او هغه ور بیا د تا کره بله ورځ راسي ول د تا بچي ته هم راځي که نه. نو الله جل جلاله دلته د دوو شیانو وصیت هم یاد کړو، تواصوا بالحق په حق وصیت کوي، وتواصوا بالصبر په صبر وصیت کوي. یو غټ عالم مبارک د هغه وایي د دغو دوو آیاتو تر لاندې دا خبره کوي، وایي خدای پاک جل جلاله نظام په دې دنیا کې داسې ده چې دین ته چې سړی تاوان رسېږي هغه یا په شبهاتو رسېږي یا په شهواتو رسېږي، یا د سړی په عقیده کې ګډوډي سمې زړه نه لویږي بې خبرې ته جنت ته او دوزخ ته او د الله وجود ته د خدای یووالي ته د رسول علیه السلام خبرو ته، دا ته څه وایي؟ شبهات وایي. او یو قسم شهوات دي، یقین ښیي چې خدای سته، جنت یم سته، دوزخ یم سته، خو زړه یې دې ته کېږي چې غلا وکړي، العیاذ بالله، زړه یې دې ته کېږي چې زنا وکړي، زړه یې بل شي ته کېږي، خواهشاتو پسې اخستی. نو څو غمه دي د دین؟ دوه غمه دي، یو شبهات شکونه، یو خواهشات. نو دغه اوله خبره دا داسې کوي چې وتواصوا بالحق، یو بل ته به په حق باندې وصیت کوي، شبهات به ختموي، د خلکو عقیدې به ستره کوي، د خلکو شبهې به ورکاږي چې په دین باندې بدګمانه خلک نه وي، په رسول علیه السلام بدګمانه نه وي، په جنت و دوزخ بدګمانه نه وي. نو دا به د تواصوا بالحق خبره خلاص.
او هغه بل ډله چې خدای او رسول کې هیڅ شک نشته مني مګر شهوات او پسیاخستې د خواهشاتو په هغه کې به تواصل بالصبر وصیت په چا باندې کوي په صبر سي گزاره وکړه خدای به بدله درته کوي ځان جن را بچ کله زنا چې ځان جن را بچ کله غلا چې بل ازار او قتل ځان را بچ کړه دا به تواصل بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دا بل سورته حمزه وای سورۃ الهمزه. دا صورت لمخته صورت سره مناسبت دا د په ماقبل کې بیان دي اوصاف حسنه او د نیکو اوصاف بیان اوس په شروع وشي په غبد اوصاف اوس د نیکانو په مقابل کې څوک اوس ډیر یو څو خطرناک اوصاف په دې صورت کې ویل کیږي چې الله پاک مسلمان ته توفیق ورکړي او ځان جنې بچ کړي. الله وای ویل تبایت لكل همزه لمزه. هر هغه چاته چې مخامخ دی بل چا عیب وای لمزه پس شاید دی بل چا عیب وای دې چا لپاره لوی تبایت الله وای. ځینې خلک دا عادت لري په مخامخ تر سره ناشتي تا کې نه در شي تا په عذابوي په تا کې داسې دي په تا کې دا خوی دی تا کور کې دا خوی ده الله وایي په دغه هم تباهي ده. ځینې چې ته ځینې ولاړ شي بیا په پښو سا کې په تا پسې غږېږي الله وایي د دغو لپاره هم تباهي ده. ځینې علما عکس د دې ترجمه کوي مطلب یې وجه ته سره راځي چې همزه په پسې شا کې دی یو چا عیب ویل لمزه مخامخ او ځینې علما وایي همزه په خوله دی یو چا عیب ویل او لمزه په سترګو دی یو چا عیب ویل په لاس ویل. ډېر خلک داسې دي په خوله خو څه نه وایي پسې بل غریب وویني سترګه ووایي بل چاته چې ده ته وګوره. دا یاد ساتئ دا ډېره خطرناکه خبره ده. دا د غومره غیبت د نبي علیه السلام یوه بیبي لږ سرت ټیټ و بله بیبي نبي علیه السلام سره ناسته دغه بیبي چې ووته رسول علیه السلام ته هغه دومې بیبي نور هېڅ نه وویل دا لاس یې دا یې ورته ونیو چې ګواکې دومره کوي ده رسول الله ورته ویل دا کار دې وکړو که دا تا کار و دا لوی دریاب ته ورګډ شي ټول دریاب خوند به خراب شي دومره لوی مصیبت باندې د ځان اخته کړو. نو دا په سترګو باندې اشارې چاته کول سپکول دا همدغسې ناروا ده لکه سړی چې په چا کې غیبت کوي. مسلمان به باتهذیبه عزتمن شي بل هم نه یې جنې په عذاب او ښایسته زندګي په وطن و کور و جامعه کې روانه. الله وایي اتباید الذي هغه چاته جمع مالا وعدد چې یو ځای کوي پیسې او تمام عمر یې په شمېر کې څو صندوقه ډک سو څو بنچې ډېرې سوې او څوک ځای مې قبضه ولګله څو ځای مې جان جوړ کړل. الله وایي په دې شمار اختی یحسب ګمان کوي چې ان ماله مال د ده به دی اخلده دوامداره په دنیا کې ووسي. دا مال خو سړی ټول عمر په دې دنیا کې نه پرېږدي اخر به جنې ځي مال نه در چې تا جنې بیایي انسان ټول عمر چې مړ شي یاد ساتئ هغه ډېره ښایسته بنګله نه ده په هغه کې د بیا نه پرېږدي ځکه د شپې بیا دی له تا ډارېږي او دا د زرکدن په وخت کې مرید کې نه پرېږدي ځکه اوس بیا دا نوي کورونه چې جوړ شو خواښه کېږي هم نه اشی ورته وایسه شویدا ورته وایسه نو قرار ډېر ځای داسې پېښه سوې ده چې دا پلار چې پخواری کور جوړ کړی د زمانو یې باندې را ایستلی په زرکدن کې نو ته ځینې راوځي دی نه ځي دا مال ورپاتېږي نو الله وایي د دغسې کسانو دې ته ورپام نه ده. کله نه ده پکار داسې غفلت لینبذن فی الحطمه خامخا به دی وغورځول شي په حطمه کې. لا صاحبانو آیات کریمه سره راغلي دي د منافق لپاره مسلمان لپاره د ویرې توش هغه پکې شته خو د منافقو لپاره ځکه الله وایي دغسې کسان چې دا کارونه کوي او منافقان دا به خامخا وغورځول شي په حطمه کې. وما ادراک ما الحطمه ته په څه شي پوه کړی یې په دې حطمه څه شی ده الله وایي نار الله دا د خدای یو اور ده چې دا کسان به الله ورغورځار کړي. الموقدة بل سوی اور التي هغه اور ده تطلع على الافئده چې په زړونو باندې دا اور بلیږي. یو سوال کېږي چې په ټولو شیانو کې زړه ولې یاد کړو چې دا اور د دوزخ په زړه بلیږي. دا یاد ساتئ په دنیا کې د الله له غمه سړی وساتي که چا اور واخیستوی تر زړه چې اور رسېږي سړی مړ کېږي. دا د دوزخ اور ده چې تر زړه ورسېږي سړی نه مړ کېږي. ځکه الله دا یاد کړو چې دا هغه اور ده چې ځان چېرته رسوي زړه ته تل ژوندی ولې خو مرګ وریا نشته په دوزخ کې خو مرګ نشته نو په دنیا کې زړه ته اور ځان نه رسوي مخ ته سړی ختم سي په آخرت کې الله هم دې وساتي تر پوست ور واوړي زړه ته اور ورسېږي زړه اور واخلي خو انسان نه مړ کېږي. نو دا داسې اور تیار ده د دې کفارو منافقینو لپاره. انها علیهم الله وایي دا اور په دوی باندې مؤصده چسب ده په عمد ممدده په هغه ستنو اوږدو کې یعنې د دوزخ په ستنو کې یو روایت راځي چې د اور په میخو باندې دغه اور الله پاک په دې انسان پسې چسب کړي. د خدای لره علم ده الله دې موږ تاسې جنې بچ کړي پروردګار دې ښو شپو په خاطر دې موږ ټول حقداران هم جنې بچ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا راتلونکی صورت ته صورت پیل ویل کېږي. دا هم مکي صورت ته
تر هجرت مخته پر رسول الله نازل شوی ده مناسبت له مخته صورت سره ده په ما قبل کې بیا زجر او په اوصاف قبیحه وس مکه وې د بد قبیحه خوونه وس نتیجه درشي په دې صورت کې چې بد خو نتیجه څه ورده خدای عذابونه بیا بسړي څه ور راځي اوس وګوري الله وای الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل تنګوري اے مخاطبه سره کوم وکړو خو رب تعالی اصحاب الفیل سره اصحاب د بیل څول په لندو بزوی و خبره درته وکم که تاسو په تکلیف کېږئ نن دغه شپه ده یو موقع ده تاسو په عذابېږئ مه ولو که ما ډېر سبق کوچنی کړی ده هغسې ما خیال د غومرې هم نه وایم خو تاسې لږ حوصله راسره وکړئ چې نبي علیه صلات وسلام په ځوان زمانه کې نبي علیه صلات وسلام چې وفات پیدا کېدو په یغه کال دا کیسه پیښه شوې ده کیسه داسې وله د نبي علیه صلات وسلام تر پیدایش مخته د یمن په وطن کې د زونواس په نامه باندې یو پاچاو د ظالم په نسواراو په عیسویانو سخت ډیر ظلمونه کړي و دغه زمانه پاک مسلمان دغه عیسویان ول یو قصه په قران کې راځي چې څو زره مسلمانان په غټو د ور په خندقو کې اچولې د غټ خندقونه ورته جوړ کړي او اصحاب الاخدود قصه په مخته سوراتو کې تیر ده د دې لاله خلک په تنگ سول ذاتی ولاړل په شام کې د شام قیصر تاریزه وکړه چې د دې ظالم مش په تکلیف دي او چاره وک یغه د نجاشی د نسوارا او بل پاچا او یغه تعال ورکو ست ور نږدې د یمن خلک لدی ظالم اخلاص یغه دوه امیران ورول یجل یو ابراهیم مید یو بل مرګره یو سره مرګره یو د دواړه نفر ورول یجل یغه جنگ په ولګا او د ظالم پاچا په ختم کو خپل من د امیرانو د جنرالانو سره جنگ سره ابراهیم کامیاب سده بل ختم کو ابراهیم کامیاب سره غنه است د ابراهیم د نجاشی لخوا چې والد یمن مقرر شو نو لایغه ورسته د سوچ وو او چې د ما خلک ولې و مکه ته ټول خوشي او آلته په عربو کې وکړه د دغه حج کې مختبه حجم کېدو راځي دلته بغټه ګرجه ورته جوړه کې نو دی یو غټه ګرجه سره یو ډیره شایسته کوټه جوړه ک خلکو ته امر وکړو چې دلته به طواف کوي دلته به راځي نور به ذاتي څوک د مکه او د سعودي کعبه ته نه ځکان په دې منځ کې په عربو کې دا جذبه ولا چې د ابراهیم علی السلام سره کعبه سره مینه و د خلکو سره مقابله سو په دې کې په پټه کې نو په یو شپه کې څوک ورل په دې ګرجه کې چټلی جوړ کړل او ګرجه ته په یو قوال باندې ور ولوي په یو چل باندې دایسه خبر ساتي قسم وکړي چې زه زما کعبه به د مکه والا د بیخه کاږم نو لوی لشکر تیار کو د لشکر کې یو پیلو د محمود کو نام دایم کو د روایت موافق شپېتو زرو ته لشکر رسیدو لشکر سره روان کو د عربو قبيله سره خبرېدله په کعبه به خوا به د جنگ به سره وکړو نو یو قبيله ختم مسوله د بل قبيله یو مسیر د نوفایل نمیږي دا یګر کو لزان سره خو مړ نه کویلار براشه ته راوست په طایب کې خلکو سره جوړه وکړه طایب خلکو چې مرد منات په نامه بتخانه کې بت لرو په مشکار ملره هیڅ کار نه در سره لرو په ورتیرسه کعبه شریف ته سره نږدې را ورسېد په دې وخت کې کعبه ته یو سړی ولې رشت ورسره د قریشو ته وایي چې مخ ته مرাজি ځکه کعبه چې په کوم په تاسو باندې کار نه لرم دلته 200 شان د عبدالمطلب د نبی علی اسلام د نیکه پیدا کړ دایم قبضه کړ هغه سړی چې کعبه ته ورغی په مکه مکرمه کې وګرځید چاته ول چې مسیر راوشه یا چې زدا پیغام دی پاچا ورسم خلکو عبدالمطلب صاحب ورشو دی عبدالمطلب د نبی علی صلوات و سلام نیکه دا چې ولږه غته په خبره وکړه یغه ورته ویل د مش په وس کې نسته له ابراهه سره جنگ خدا کوټه خدای لري خدای به وساتي دا کوټه د مش په وس کې نسته دورته یې را سره ولارسه پاچا ته بوري خپل خبره وکړه دغه نماینده ورته ویل عبدالمطلب ته پروردگار ډیر حیثیت ورکړیو شراغه د ابراهه ډیر چې متاثر سول تخت ورته راکته سو په ډیر عزت یې کېناو اته د قصه ورته شروع کړل چې موږ خو دا شراغلی چې پکو دا کوټه ته څه پکې وای دغه ورته لای کوټې دي تا خپل کار ده خپل چشتن لري د ما 200 شان دی هغه راک هغه پاچا ورته وخندل ما ته ډیر غټ سړی ښکارا شو زه ډیر د چې متاثر سم ته که خالص خپل 200 شان لپاره راغله بیت الله د تا د دین موضوع دا غ درنګوم درته لاغه خپل چختن لري زه د 200 شان او چشتن یم زه خو نور چشتن نه اته 200 شان ورکو چې وریا لاړ عبدالمطلب صاحب د کعبه شریف زنجیر ونی واته زاری پروردگار ته شروع کې څه اشعار په عربو کې نقل دي چې خدای ته ول چې خالق د تا کوټه به نور ته ساتي د ما تر وستیره ده ما دا شان راوستل دغه مالک دا به تساتي په دې مابینس کې دا نو پایل ته ګور هغه سلدي سره یو د عربو امیر راغلی ده په سباس لشکر تیاریږي نو اوس په دا پیل پی راپورته کوي فیصله داس کړی د بیت الله شریف په دغه ستنو کې به د اوسپنې زنجیران واچو پلان کې به بند کو پلان به وسول ټوله کعبه به چپک
په دې مابینځ کې دا نوفل راغی څوکای دا د پیل په غوږ راپورته کو ورته ورغې دا هغه د دې سره چې بندي وو ورته وای محمود چې په کوم لار راغلی بیرته ولاړ سه دا بلد الامین د ځان صرف وکړه مخ ته ولاړ نسی دی الله شان د څنګه مجرد د پیل غوږ پرې شو د پیل په ګوندو سونه ولاړیږي چې هر څو زوري پیو کو پیل نه ولاړیږي خو چې پیل به د یمن خواته کو په منډو بسو چې پیل به د شرق خواته کو په منډو بسو چې پیل به د غرب خواته کو په منډو بسو څنګه به مجرد پیل د کعبه شریف خواته کو اته په پیل بیا ګوندې واله په دې مابینځ کې په خپل په دغه حال کې د ګور د دریاب لخوا چې یو غټ سیل ښکارا سره روان دي مرغیو سیل د کان دا د مرغیو سیل تر کوترو وړې وړې کوترې تر کوترو وړو وړو مرغان دي درې دانی په سره دي یو دانه د نخود په اندازه په مشوکه کې دوه اندازې په پنجو کې نیولې دي دا لکه هغه رهبري سوي ته غوندې د استشراوره شیدل دی الله نظام د منبار شروع په دا رقم باندې راځي په هر انسان لګیږي تربیه کیږي دلته دا پلان ځنی ولګېدل او ځنی خلکو اکثر منډه واخیست هیڅ په منډو سره په چیغو سره شاته سره روان سو د خدای دا خوښه وشه د ابراهه په ډیر لوی تکلیف باندې په عذاب کې دستی ونه لګید د ابراهه په ابراهه ته یو مرض پیدا سو په مندو باندې به درد ول او په جنتلی چې مجرد یمن ته ورسید بندونه یې جای په جای ټول وشړېدل ختم سو دغه قصه د رسول الله سلام دیغه کال والا قصه د شدی په پیدا کېدوی علماء لیکي چې پیغمبر لا نه راغلی او داسې معجزې ښکارا سي هغه ته ارهاسات وای ارهاس یو شی تاده او بنیاد وای دی پیغمبر د راتک تاده شروع کیږي نو دغه قصه الله پاکي الم ترى آیاتنا تنګوره کیف فعل ربک څور پیل وک رب دتا لاصحاب الفيل لمرګرو دی پیل سره الم يجعل كيدهم في تضليل ایا نو ګرځاو پروردگار د دې تدبیر په تضليل په تباہی کې وارسل عليهم راوي لجل په دی باندې طيرا مرغان ابابيل دل یا ابابيل معنا دا دل د جن علماء وای دي دغه برغان او نم ابابيل ده خو یا ساده دغه توتکیو ته هم خلق ابابيل وای چې څوک په خطا نشي دا توتکی تر دې قوي مرغان دي خو تر کوتر او اړه مرغان دي البته ډیر خلک په دې نامه خطا کې شي دغه ته په ځینې زبو کې ابابيل وای نو د ابابيل معنا په دې تطبیقي خو به هر تقدیر د خدای جل جلاله غیبی مرغان او شور باندې رااله الله وای ترميهم يستلذي بحجاره پډبرو من سجيل چې هغه ډبرې دی اوس پنی نه وي هغه ډبرې دی صرف و نه وي هغه ډبرې له خټ چې جوړې سوي په ور په خیر سوي وي دا سجيل په عربي کې څنګه ګیل ده دا له عربي چې له فارسي چې عربي ته نقل ټکی ده څنګه ډبرې ته وای ګیل خټې ته وای خټه چې په ور باندې پخه کې شي نه جوړ سي لکه ډبره دغه رقم ډبرې الله د سجيل پیراو ورولې فجعلهم يغرزول كعصف ماكول لکه غفروله چې هغه وا خلپ کې والی کان یو ورس دا خاشاک ته پروړی ته وګوري دا کنه مېده پروتي بیا چې معلوم کې ګرځیدل یو خلیب کې والد اس مخلوق پراته ولدي خدای پاک د عذاب لوجه چی بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش دا مل صایبانو بل صرف باندې مشروع وکړه کنه دې صورت په ارتباط باندې دې صورت قریش وای دا مکی صورت لمقه تر هجرت نازل ده د مناسبت په ارتباط ډیر علما ودا ویل دي چې دا صورت د بل سره په اعتبار د معنا ډیر قوي تفسیر اغلري دغه قصه په عربو کې نقل سواله چې په قریشو باندې لوی پاچا راغی خدای په اسماني ډبرو تبا کړل نو د قریشو دومره عزت شروع سو هغه د ابراهيم عليه السلام د دعا په برکت خدای اسباب تیار کړل دوی په خپل وطن کې شي نه لرل نو زمای بس دا ګرم وطن ته تلل نو به یمن ته تلل په لارې بچا سن ورتل ما دا خو مکیوال دی له دغه سره احتیاط کوي زمای به یمن ته تلل دوبه به بیا شام ته تلل د دوی په مزل به بیا خلکو سن ورته ویل ولې ټول په دې قصه خبر سو چې په دغه خلکو باندې د خدای څومره خوابه دیږي کنه څه قصه په محمود باندې پیل باندې پیښ شو نو دا له دغه وجه الله وای لإلاف قریش هغه مخته آیات تولار سي فجعلهم يغرزول خدای دی كعصف لکافروړه معقول خړل سوي لجاته د چی خدای دا یو ګرځول لإلاف قریش لجاته د مینه د قریش سره د دوه مزلو سره کوله یو حکمت کې داو چې دغه قریش د دې دوه مزلو مینه و په دې دوه مزلو کې به خلکو زورول خدای څنګه خلک گمراه خطبا کړل په دې کې د خدای جل جلاله شان د خلکو سترګې شخص وي د دې عزت پکاو په لار به نه زورول دغه د دې مینې سفرونه په خپل حال باندې باقی پاتې سول نو دغه شی مناسبت چې ورکو د ترکیب په لحاظ مناسبت راغی الله ویل جات دغه منی او محبت د قریش الافی مغمنه د دې رحله الشتاء لسفر د زمي سره هم لره یمن ته بتل او صيف او لسفر د دوبي سره هم لره شام ته بتل نو الله وای چې په خاطر د دې د منی د سفر الله دې ته داسې اسباب تیار کړي چې خلکو کې وسې عزت روان
فليعبدوا رب هذا البيت. ځینې علما وایي دا لإلاف کې جار و مجرور تر فليعبدوا پورې تعلق نشي. فليعبدوا عبادت وکړي دوی د رب د دې بیت لجاته دې چې د دې بیت په شرافت دې د سفرونو اسودګي راغلي دي لإلاف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي هغرب اطعمهم سديت خوراک ورکړه د من جوع للوجه وسرچ په تجارت کوي خلکو په بل چا غارت ولو قرضون هغه به ولغلب ورتراتل قریش باندې بچا کار نه لره الله پاک بساتت خلکو من جوران بل الویداد بیت الله من جوران وامنهم من خوف او الله جل جلاله امن کې کړي د خوف چی لا صاحبانو تر دغه ځکه پوره علماء کرام یو خبره لیکلې ده قاضي صلاح الله پانی پتی ډیر لوی عالم ده هغه مبارک وای ما تخپل پیر دا وصیت کړی چې هر وخت ورخطای په در لإلاف وایا درې څلور کتابو کې من نقلونه ولیدل چې په چا باندې لوی ورخطای ورسي د دشمن او مصیبت ورسي لإلاف قریش د ذل اخلاص وایا الله بچ کی ډیر اولیاء و دا تجربه وس کړی ده نو کله مسلمانان خو سم په ډیر غم وخت دي په پریشانی سر چرته په غم باندې سړی خدای نه کړده او سخت په مصیبت سو ګرسوي بس لإلاف قریش شرکوي الله هم بچ کی د اخلاص پر کم باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا راتون کې سورۃ ماعون بلل کیږي د دې سورۃ مناسبت لمختصر داسه ده چې په دې سورۃ په ماقبل کې د توحید خدای جل جلاله بیان شروع او دلته به اثار د ترک د توحید شروع کیږي تاسو ورته متوجه سي الله د جن منافقانو بیان مشتقیش دی غو خوونه د خدای په مشک نه راولي د دې لپاره کې مسلمان دی بچ کې ځان دا خوونه د منافق او د کافر خوونه دي دا اثار د توحید تخلل رسید توحید په خلاف کارونه دي الله وايي ارایت الذی یکذب بالدین آیا خبر یته په یغه چاس چې د خدای دین ته درواغ وای دین چې مراد قیامت ورځ د ځکه دین جزا تم وای او دین حساب تم وای ورځ د قیامت کې جزا وي هم ست په ورځ د قیامت کې حساب هم ست آیات خبره ای مخاطبه چې هغه کسان چې د خدای ورځ د قیامت حساب ورځ ته درواغ وای فذلک الذی دا هغه ور کسان دي چې د عقیدې نه ما سي وای عمل څومره خراب ته یدعو الیتیم ټیلی ور کوي یتیم مراعات نه کوي یتیم ټیل کوي تاسو ګورئ د کافرو په بده خو یو کې دا خو یاد وکړه د دې چې دا معلوم شي چې یتیم مراعات کوي یاد ساتئ د کتابو کې دا مسله ده چیرته چې یتیم وای وزاړي د پروردگار جل جلاله عرش عظیم سره وشوري الله قسم کوي چې زبر دیوار اخلم کدي چا په کور کې یتیم و مراعات یکاو رسول الله سلام وای انا او کافل یتیم زا او هغه څوک چې په یتیم پالنه کوي دواړه بداسي په جنت کې سره یو روایت کې راځي چې د یتیم په سر سړی داس لاس ورتیر کې تر لاس څومره ویشتان لاندې سو الله دې ارويشت په مقابل کې ونی کې ور کوي کان نو دې یتیمان او مراعات د خدای جل جلاله په حضور کې ډیر لوی قدر لري دغه د خدای دشمنان يدعو اليتيم ټیل ور کوي و یتیمان ته ولا يحض على طعام المسكين او خلق نه سي په دې شرازي مسكين ته مړی ور کوي خپل خيار نه ور کوي بل ته هم نه وایي مسكين ته مړی ور کوي د منافقانو خو دي فوائل للمصلين الله وای هلاکت دی یو المنس کون کو لپاره دا یو بل خو دي منافقانو به څو ول منس کاو هغه المنسکون کې الذين هم عن صلاتهم ساهون چې دوی په خپل المنزو کې غافل وي ولې په خلکو په خاطر یې کوي نی ور 500 رکعات مې وکړ شین کې ول خدای پاک ته توجه نه پکان دا آیات ساتي د المنز دوه قسمه ده شو متوجه سي یو د المنز داسته ستې جوړ کې رکعات او سجده او رکوع ته جوړه کې دا ورته لکه د جماعت سره مشتاسي جوړ یو له خدای سره د تعلق دا ورته لکه دا ويرونه تاسو پام ورته وکړي چې دا تر دینمو پورې تللی دي تاسو دا ټول جماعت جوړ کی خدا وایرونه ټول پرې کی په تور شپه کې به موږ یې کبنای ټول جماعت جوړ د مگر رڼا نسته کې وجه شه ده ولې هغه وير ختم سکان له خدای سره وير شه د اخلاص وير د کم دار واستوي سي الله دې تعالی پاره کوم لمنز به مرنا شي لمنز باندې به مګټه مرتبه سي نن مشتاصل منځونه دار کم کوس په لمنز کې په حساب اخته په لوی مشکل اخته په لمنز خوان نه ساتل د خدای دوستان په لمنز خوان داخلي یو ولې کلی دی وایزه وسم مرتنه یم ورخته خدای دې شپې د لمنز خوان بیا په قبر کې نسته له خدای جل جلاله د ازوند د شپې لپاره غواړم دا د نیمه شپې پاچی چې دا مشت خدای ور په لاس را کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بول قرۃ عین فی الصلاه فی نصف الليل ما سترګي یخی د نیمه شپې په منځ باندې نو من څنګه خوش شي د تاش د منځ ترجمه زده کی په منځ کې ست خالق ته ولاړ یا داش بوای ایاک نعبد یا خالق خالص ته عبادت کوم و ایاک نستعين خاص ته چې کوم مقړم کدا په اخلاص سره وای یو غمم نسته نن مشتاش د غمونه ولي وجه داد چې غم په خپل ختمول غواړو په وس کې منسته
دا لوی غمونه چې نن د اسلام په کور راغلي دي په دا پریشانۍ بدبختۍ قتل قتل د وینو تویدل د دې غمو د حل لاره موږ چې ورکه د ول په خپل سوچونه وو او کدا وای خالق له تا کومک وړاندې تا په وس کې خوستا او خالص په تا ته توجه ده الله دا غمونه ورکوي کانه یو کچنه کوي بچای ته تاسو پام وکړئ دام په کلی کې یو شیطانی او مشکل جوړ کړي د کور مسرین جوړ کړي د کور مسر په بازار کې په دکان کې په جماعت کې له یو چا سره خبره وکړي کور ته راشي ټول شپه خوب نه ورځي ولې کسه دې دل غاړي سړی خپه کړی په بد وخت سوی کوچنی لکل ته لوی لانجه جوړه کی سړی وای بل څه وکي شراخوسه چې څنګه تر پلار راوړ شي چې آرامي وای دی به خلاصي اس یو کوچنی کی مثال ته تاسو وګورئ مسلمان لوی است ته لاس راچي چې خدای دې آراميږي او چې لوی است ته لاس روانه چې په خپل ډیر سخت دي د خپل اولاد بچ کېده د شذ بچ کېده د ځان بچ کېده له سرطان خلاص کېده له بلغه مخلاص کېده څونه کسي دي بس خالق جل جلاله ته په المنځ کې بس پناه ورغی چې په المنځ ودرې دی د المنځ په مطلب پوس په الله بغمونه حل کوي الذين هم يراؤون دغه بدبختان منافقین هغه کسان دي چې دوی ریا کوي بل تل منځ ښکاري بل ته عبادت ويمنعون الماعون او دوی منع کوي له نور چې هغه شی چې هغه معمولی دي هر چا دی وسی منافقان به داس خصوص ول پیغو دا خو د مسلمان لپاره خدای په دی وای ستاسو پام کوی داس در چپیښ نه چې لوی کومکونه خو څه دا کوچنی کومکونه به هم له چا سره نه کول نبی علی السلام په روایت کې راځي چې معاون دی لکه مالګ ستاسو څوک غواړي لکه لته چې وبد څوک غواړي شدي وغواړي اوس په کتابو کې دا راځي لکه دا اوس مشتاسي یو بل ته ورلګیت بیان نه کړه یو بل ته ورځي کانه یو بل ته ورځي په کورو کې نن مترخه خلاص دی یو ګلاس پلان شي راکه دا معمولی شي دی الله وای څوک ستام باندې دومره بخل دی منافق خو دی الله دې مشتاس لدی خو یو وسات دا بل سورۃ ناصیبانه دی سورۃ کوثر ویل کیږي د سورۃ کوثر ارتباط لدی سره چې مخکې هغه دی خدای د دشمنانو بد خوونه بیان سو اوس په دې راتلونکي پروردګار هغه د شوخ یو بیان کوي چې شوخ یو نبی کوم د پیغمبر ته الله امر پی کړی د په دې بسړی بچ کیږي د دې سورۃ په شان نزول کې داسې سره غلې ده د نبی علی السلام مسیر زوی قاسم صاحب نومېده داسې و پات سنارینه زوی په هغه وخت کې نه ول زمانه درې د نبی علی السلام پر راجح قول د څوک وای څلور د استنه دی وزوی نمونه متعدد دي نو په خطا کېږي د درې زمان څلور یې لونی نبی علی السلام زوی نه د پایدل کښنای به مړ کېدوی نو یو ورځ یو ظالم د عمرو ابن العاص ابن وائل نمیږي یغه ته چا وای چې دې سړی خو موږ ډیر په عذاب ډیر تل سوچ مو وای دا میراث سړی د اولاد یې نسته ابتر د عربو کې ابتر دې ته ولکې سیاتی بس تر شاید څوک پاتې نسل کې موږ وای پلانه یې میراث ته نن به ورکسي الله د رسول الله سلام لپاره د آیاتونه نازل کړي نوم خو دې نور کېږي خدای پاک ته نور ډیر صدر کړی نو الله ورته ان بشک موږ اعطینا قدر کړی د تا ته پیغمبره الکوثر کوثر مو در کړی ده کوثر څه ده نبی علی السلام انس ابوای و یو ورځ ناسو یو حالت ورمه ور باندې را لکه دی وحی چې سره راپورته کوي خندل وای په ما خو اوس یو عجیب سورت نازل شو بسم الله یو ویل دا سورت وای نه پښتنه وکوي خبر یا چې کوثر څه د خدای ما تراکو کوثر وای او حوض د پروردگار را کړی ده په محشر په ورځ به زه انتظار او مت کوم لدی چې به عبور کوم او په دې باندې دا چې شایسته او ډېری کوزي راتاو دي لکه د اسمان ستوري کان دوم روایت کې راځي چې کوثر په جنت کې یو نهر ده یو څنګه او بل څنګه دواړه د سرو زرو دي او پروردگار په دا څنګه باندې خیمه ورته درولې دي ټول مرغلرو چې د منځونه خالی دا ځکه املا صاحبانو شه خبره ده چې اصلا نهر د کوثر په جنت کې ده لغنه نلکې راغلي دي د محشر په میدان باندې په حوض کوثر کې تویږي نو دا نوم د دواړو لزکه سره ګرځي درایمه ترجمه د کوثر خیر کثیر ده چې الله رسول الله سلام ته ډیر لوی خیر ورکړي د نبی علی السلام خیر ته تاسو ګوري چې څومره په مخ تنځ کې اوس څوک مسلمان او خدای ته قبول هغه د رسول الله تابعدار دی بل چا قبول نه ستکان چې څومره ځکه د مخ تنځ کې باندې د رسول الله سلام امتی ارچ تلمنس کولای بل څه کې نس کولای د رسول الله سلام امتی چې وب پیدا نه کې د په خاور کې لاس وې تیمم وې کانه ورځ قیامت ترغو حساب نشرو کې چې رسول الله سلام سجده ونه کې الله ته اجازه ونه ترغه وخت پورې د جنت دروازه نه خلاصي چې رسول الله سلام ورسي امتیان پسې د جنت دروازه بخلاصي کله رسول الله سلام خیر کثیر ته وګور الله څومره خیر ورکړي په دغه خیر کثیر کې د حوض راغی په دغه خیر کثیر کې هغه نهرم راغلی الله پاک وای فسولی نو شکرانه ادا کوي پیغمبر خدای کوثر درکو فسولی لربک لمنځ کو خپل رفته وانحر قربانی کو په عبادتو کې المنظوریات کو په عملی عبادتو کې په قربانی کې دي نحر یعنی قربانی علالول
دا نحر اصلا په عربي کې لا په دا غاړه علالولو ته نه وایي د عربو دا عادت وښته بیا ګونډه ور واچوله بیا بې لیلاندې پاچې نیزه ورته ونیولله بیا بې په غاړه کې مخصوص رګونه ورواله هغه وښ په ډېره اسانه چپه کېدو دې ته نحر وایي او چې راچپه یې کړې او علالوي دې ته بیا ذبح وایي چون په عربو کې به ډېرې قربانۍ دي وشوېله ځکه دلته ونحر ټکی یاد شوی ده مخ ته ولاړ ان شانئک الله ورته وایي تا دشمن هو الابتر میراث ته ته نه یې میراث د تا نوم ختمیږي نه د تا ذکر به پاتې اوس هم الحمدلله تاسې وګورئ د دشمن عاص ابن وائل که ما نه و یاد کړی تاسې پیژنئ ابو جهل چې موږ تاسې پیژنو خو څه وړې پیژنو علیه لعنت ورسره وایي او د رسول علیه السلام ذکر پروردګار پاته کړی ده سهار له خوبه سره راویښېږي څه شی اورو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وایي که نه ټول خلک د محمد رسول الله په چغه راویښېږي د مازدیګر په لمانځه کې د ماسپښین په لمانځه کې د خدای جل جلاله د رسول الله اسلام نوم پرې ایښی ده چې زمان سته کېنسته خدای جل جلاله یې نوم پرې ایښی ده وضم الاله اسم النبي الى اسمه في الخمس اذا قال المؤذن اشهد وای خدای پاک له خپل نام سره د محمد رسول الله نوم یو ځای کو په پنځه وخت کې چې مؤذن وایي اشهد ان لا اله الا الله نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتریت نه د میراث نه سنم الحمدلله پاته ده دا امت ټول د رسول الله سلام اولاده دي مشتاج په مور پلار ځان نه قربانو خو پر رسول الله سلام الحمدلله هر مؤمن دی ته تیار ده چې ځان د په نام قربان کړي د په نام خلکو وستانونه قربان کو کنه د په یو غلط کارتون باندې ډېر ولاړل د خدای جل جلاله رضا ته کنه ډېر شهیدان سول نو دا د اولاده معنوي ده نو چیرې میراث الله وای بسم الله الرحمن الرحیم دا سورته کافرون کې یو ورځ کافران نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلل ورته وای راځه له مشتره یو تړون وکړه تړون دا د ته په دې موږ بوتانو ته بد نه وای موږ به تا خدای ته بد نه وای او کدا سره منی یو کال ته موږ بوتانو ته عبادت کوه یو کال به موږ تا خدای ته عبادت کوو الله دغه آیاتونه نازل کو دا د سورته کافرون آیاتونه دي مناسبت یې لمخته سورته سره ده په مقابل کې پروردګار غ نعمتونه چې قرآن په واسطه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلي دي هغه یاد کو دلته دا خبره یاد کړه چې د دې نعمت ساتنې لپاره براءت له کفر ضرور ده کافر به لري ګرځي د دې خبرې او فرمایشونه به نه مني الله وای قل ورته اے پیغمبره یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون ز عبادت نکوم ما دي هغه بتانو تعبدون شتاش دي هغه عبادت کوي دا تم ما تک مکوي ولا انتم عابدون ما اعبد او نه بتاش عبادت وکي دي خدای سي هغه زي عبادت کوم ځکه ما ته الله ویل دي ستاش هغه کسان ما ته راغلي اس چې زړه باندې مهر الله لګولې د تمل تاسو نکیږي ولا انا عابد ما عبدتم او نه الذين يستسمات تم وکي په مستقبل کې چې زبدي دغه بوتانو عبادت کوم ولا انتم عابدون ما اعبد او نه په مستقبل پر راتلونکي کې تاسو ته تم لرم د دې چې ما د خدای به تاسو عبادت کوي دومره ترجمه د دې خبره ده ولا انا عابد ما عبدتم او نه ز عبادت کول سم په یو طریقه عبادت چې تاسو کوي لدی ور به د امام استریس ولا انتم او تاسو عابدون عبادت کوي ما په یو طریقه چې کوم تاسو له شک او شبهه سره عبادت کوي زله یقین له استرګي سره عبادت کوم لکم دینکم ولی دین چې تاسو خپل دین دی ما خپل دین دلته یو سوال کیږي چې په دغه ځای کې سره کوم رسول الله السلام ورتوای چې تاسو خپل دین او د ما خپل دین رسول الله السلام خو دې په دې گمراه دین باید نه پریږدي تبلیغ ورته وکي حتی کوم مقابله سره مجبوري سره مقابله به ورسره کوي سره کوم د تاسو لپاره خپل دین د ما لپاره خپل دین د دین دوه نور معناوي د تاسو دکې دین په معنا د حساب هم راځي دین په معنا د جزا هم راځي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته دې ته داسې وایي لکم دینکم لتای سره بخپل حساب کیږي هغه د تاسو د ګناوي حساب خدای له ما نه اخلي ولی دین لما سره بخپل حساب کیږي د ما د نیکو اعمالو حساب تاسو ته ګټه نه رسي لکم دینکم د تاسو خپل جزا د خدای به درکې یا جزا ما ته نه راکې ولی دین د ما خپل جزا د ما نیکه بدله تاسو ته خدای پاک نه درکې بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله تر اخر ته رسیدلی دا سورته نصر بلل کیږي د دې سورته نصیبانو په ارتباط باندې کتابونه ویلي دي چې مناسبت له مخته سره ده چې په مقابل کې په ماقبل سورته کې براءت ول دشمنانو د خدای اوس زیره د پدې چې مسلمانانو چې کافرو چې براءت او بیزاری وشيس خدای په فتح او کومک تاسو ته درکې په دې سورته کې د فتح او کومک خبره را روانې دي بسم الله الرحمن الرحیم الله واذا جاء کل شراغ نصر الله کل شراسي دلته ولو که څنګه د چا د ماجد طالبان په پیږي معنی دا د شراغلی خدای ځکه قرآن کې د
راتلونکې خبره چې یقیني هغه داسې یادوي لکه مخته چې پیښی تعبیر جنې وکړي په ماضي باندې نو راتلل یقیني ده. کله چې راسي نصر الله د خدای کومک والفتح او فتح د مکې مکرمې راسي ای پیغمبره ورأیت الناس او ته خلک ووینې يدخلون چې داخليږي په دین الله د خدای په دین کې ابواجا ډلې ډلې نو فسبح بحمد ربک نو پاکي بیانوه د حمد سره له حمد د رب واستغفره له خدای بخشش غواړه انه بشک دا پروردگار کان د توابا توبه قبلونکی. دلته دوه خبرې لنډې درته کوم. اوله خبره دا ده چې نبی علی السلام ته خدای پاک وایي چې څنګه مکه فتح شي خلک به په خپل ډلې دین ته راشروع شي. تر اوسه پورې اکثر د دین په حقیقت پوهېږي خو له قریشو ډارېږي چې دا لوی قوم ختم شي الله پاک به دا ډار ورکړي خلک به ډلې راشي. دوه مبارکي په دغه ځای کې ده. عباس صاحب چې دا صورت واره واورېد چې رسول الله اسلام نازل شو نو په دې کې صحابه ډېر خوشاله او خدای زیری وکړي چې نصرت راځي او خدای زیری وکړي چې پس فتح راځي. دله زړه چې کوي چا پښتنه جن وکړي ته ولې زاړې وای رسول الله اسلام نکسل مشتاس چې ځکه الله ورته چې دا فتح وسی اته په تسبیح او په استغفار شروع وکړ. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کچنه یاله کو دا به عمر صاحب مجلس کې کېناو یو ورځ د صحابه ورته وای دمر دي موږ بچیان دي ته دای په مشترک یو ځای په پارلمان په مجلس کې دي کېناولای. عمر صاحب ته دې سړی حال ماته معلوم دی دا خدای پاک ډېر علم ورکړی. نو خبره داس پیښ بل ورځ ازمو ټول صحابه راټول کړل وای د اجازه په مطلب می پوکې څه وای صحابه ورته په اجازه کې خدغه مطلب د خدای وای چې کله فتح او نصرت راشي او خلک ډلې د خدای دین ته ننوځي بس ته تسبیح وای او خدای به مغفرت غواړي وای دغه معنا دا وای وو عبد الله ابن عباس اب کسر وغته وای ته چپ کې وای هغه وای دا رسول الله سلام ته اشاره ورکړه چې به ما خاطر راځي. عمر سره قسم دزم دغه په پوي عبد الله ابن عباس لکه دا تشبيه پوي سره کوم لدی چې دا معلومه کړه د مبارکانو. نو علماء وای رسول الله سلام ته دا چې خیر وکړه خدای سره یو ځای کېدا له خدای سره رفیق اعلی ورته خیر وکړه. دلته خو دی ډیپټی لپاره راغلی او کنه ډیپټی دا و چې خلک د خدای دین ته راسي نو د فتح د مکې وروسته خپل خلک د خدای دین ته راځي کنه راځي دته په دې ځای کې خیر ده کډوري خیر ده نو لزکه ورته پیغمبر ذات دې ما په تسبیح شروع وکما ته باندې راځي کار دې پرسو په داس باریکی دا ځای چې معلوم کړایو مختب سولاسي. بسم الله الرحمن الرحیم دا راتن کې سورته لهب وای. لا صاحبانو مخته صورت کې خدای پاک خپل دوستانو د نصرت او د فتح او خبره وکړه. په دې صورت کې خدای جل جلاله د مسلمانانو د دشمنانو د تباہی خبره کوي دا دواړه د مسلمان لپاره خیر ده د کومک او فتح هم خیر ده دشمن سره مقابله کوي او خدای تباہ کې دام خیر ده. اوس په دې کې دغه خبر راځي تبت یدا ابي لهب وتب الله وايي تبا د سلاسونه د ابو لهب وتب او تبا سوي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو آیات نازل شو شان نزول د دې صورت کې تاسلیش غوډونه ستې خدای کول خبره پای ته رسیدله. نبی علیہ السلام ته الله پاک دا نازل کو انذر عشیرتک الاقربین دا خپل قریبان نږدې کان دغه د خدای له عذاب وو يرو نو دای په وغره باندې ودرېدو اتیا صباحا چې وکدا بس په عربو کې سخته پیښه کېده دا چې بیا کول خلکو منډه والي څوک په خپل رااله څوک بل څوک راول بیا دا غټ قومونه یادې بیا دا واړو یادې ان تر څو پرې کور په کور یاد کړل چې خلک ورل په دې کې د تر ابو لهب هم راغی. خیرت ته څه شي ده نبی علیہ السلام ورته ای خلکو که زه درته تر دې غره شاته دشمن دا سخت حمله در باندې کوي منه یو ټول ورته تر اوسه موږ په تا درواغ نه دی اړولې اتمن مرتدا زړه تلويش کته دا وای نو دا ورته د خدای عذاب د غمر نږدې راغلی د نور مخه خپل ده چې د خدای پیغمبر یم د دې شرک له کفر ځان بچ کی. ابو لهب ته کار ورغی آیا دغه خبر لپاره دی وای راجم کو ثبت تبادس یداک د تعالی سنت لا سنت تباسه په دې مابینس کې دا خبره شورته وکړه ډبرې تلاس کو. خدای جل جلاله دوستان صحابت څوک ولاړ ډیر غمجن سول چې کاش کې خدای پاک جل جلاله پیغمبر ته اجازه ورکړي دغه ور شرا ورته وکړي. الله پیغمبر مجبور نکو آیات راغی ته په آیات کې شرا وس دا د آیات شرا د تبت یدا ابي لهب تبادس علی سنت ابي لهب. اوس د خدای د شرا او د مخلوق خو فرق ده. د خدای شرا قبول شرا ده لذکه وتبتک جمله خبریه بسر غلې د شدا خبره داس قبل سوي د وتب هلاک په دې کې شخص نه ده پاتک ما اغنى عنه ماله وما كسب. الله وايي فائدہ ورته ونه رسول د مالو او د کسبونو خدای پاک تبایش پیراله دی لکفر چې نخپل مال بچ کو نخپل کسب بچ کو. سيصلى زرد چې داخلي جبه دینار ورته ذات لهب سي اور بلنبي وهن کوي وامراته كذب هم سره داخليږي کذا د ام جمیل نه میادله د ابو سفیان در و د رسول الله اسلام سخت دشمنه
رسول الله سلام به هر وخت زوراو حتی په غره کې به چیرته چې ازغه پیدا کړ بار به کړ رسول الله په لار کې به واچول نو الله وای دایم تباسط داخلي به ورته او شته به ور سره یو ځای ورته داخليږي حماله الحطب هغه د شته چې هغه لرګي باري په عربي کې دا محاوره د څوک چغلګر یې د خلکو په مابینس کې فتنې جوړې دي به وای دا حمال الحطب ده دا د ورته د دښمنی ورته لرګي وروړي ذاتي دښمنی په زیات لکه مشته وای او پلاني پټرول په خبره ور واچول یعنی په وری پټرول واچول غم ډیر کو دی به لرګي په ور اچول نو دی بدبختی به چغلګری کوله لزکه حماله الحطب وای یو تفسیر راغلی د شي ابو لهب و ډیر او بعد خو ډیر سګت و دا شجه به دریاغه چې لرګي راوړل بیا به کور ته خرڅول خدا تفسیر علما و نه د خوش کړي دا باید تفسیر دغه ټکه استاوس می درته وکړو چې دا چغلګره و د محاوره د عربي موافق حماله الحطب ورته ویل سوی پی جیدها حبل من مسد الله وايي په ورځ د قیامت په دې په غاړه کې حبل رسۍ به من مسد لمسد وچی مسد کومه رسۍ ته ویل کیږي د ډیرو علماو نظر دا د شداد وسپنې رسۍ ته ویل کیږي عجیب دی قرآن عجیب خبرې دي په خاطر دی وسپنې پر رسۍ نه پیدل وسپنه کلک شایدا به بالو دا کېبلونه چا نه ولیدل قرآن وايي دی وسپنې پر رسۍ باندې په دوزخ کې دا تړلې یعنی دغه نن چې موږ ویني دی وسپنې رسۍ چې دی کېبلونه الله هم دی وساتي په ور کې به په کېبلونه باندې الله پاک دا وتړي دا دی غیب په نسبت خبره ده هغه بل تفسیر چې دا لرګي راوړي او په یوه ډبره باندې کېناستله او د شاله خوا جبرائیل علیه السلام کش کا او خپل د لرګو په پړې باندې چې مسد هغه پړې چې هغه د خورما ولا پټو کې جوړ شوی په زندې سو دا په یوه تفسیر بنا د شامخ ته ملي هغه په کمزور یو بالو نو ضرورت ورته نشته د ما اوس دوم تفسیر سمې وکړه دا ټکی بدرونی سي بسم الله الرحمن الرحیم دا سورۃ راتلونکې سورۃ اخلاص د قل هو الله سورۃ وای لا صاحبانو په مخ سورۃ کې کتا چې پامي الله زیری ورکو چې تا دشمنان تبا کیږي وس الله جل جلاله وای چې دشمنانو تبا کیدا چې د تا کیږي په خاطر د توحید ته متوجه سه خدای موحد خوشته او لزکه دشمن ورته تباقی دا د توحید سورۃ ته د دې په شان نزول کې راغلي دی اورج ربی علی السلام چې چا پښتنه وکړه چې دا د تا د خدای نسب خو مشته بیان ک هیڅوک دا د سرو زرو د سپینو زرو د پلار یې څوک ته زوی به څوک شزه یې څوک ته الله د آیاتونه نازل کړي قل هو الله قل ورته ای پیغمبره هو خبره ده الله احد خدای یو ده په عربي کې دوه ټکي د داس ده یو واحد ده بل احد ده یو څه ده واحد دا لس غوتو کې پام ده دا غوته ته واحده وای خو مرګري نه لري نه دانې نوري مرګري هم لري احد یې ته ول کې شي یو په هم یې مرګري به هم نه یې نو که مشتاسي وکلدار راواخو دې ته به واحده وایو احد نصر ته ولې خدای بلمسته بل چا په جیب کې بلمسته او که چیرته دی وي اختیر زمانه یو دانه په خزانه کې یو دانه روپۍ پیدا او په ټوله دنیا کې دغه یو دانه انتیک روپۍ پیدا شي نو دلته په عربي کې ورته شي احد یعنی دا دای روپۍ د سدا روپۍ بلاتي به خستانه کان نو قران کې چې د خدای پاک په صفت کې راځي چې خدای احد معنی دا د نه په ذات کې شریک ست نه دغه جنس بل فرد ست کان دا پروردگار احد الله صمد خدای صمد ذات صمد یو چاته ول کې چې ټول مخلوق ته محتاج دی د چاته محتاج نه نو صمد له دوه ټکو جوړ شوی بل ورته محتاج دی چاته محتاج نه لم یلد نرته د څوک پیدا شوی دی نو زوی او لور نه لري لدی پاک ته ولم یولد نه دی له چا پیدا ده مور پلار نه لري له مور پلار چ پاک ته د قل والله په ارتباط بیان خبر از د کوي قل والله ته پروردگار دومره شان ور کړی ده چې یو ور قل والله څوک وای قران کې دوه قسمه اجرونه خدای مشترک ده خبر ته لیر متوجه سي خدای کول درس ته ډیر پای ته رسیدل یو قسم یو حرف د قران مجوای لس نیکی پروردگار پر عقیده په حدیث ثابته ده دې ته اصلي اجر وای یو خدای سره قران خلاص کې انعامي اجر او تر علیز دامه درته انعام درکړی په قل والله کې د ټول قران دی انعامي اجر یو درایمه پرته ده اصلي اجر خو د قران ډیر د ذکر ډیر توري د پډیرو تور ویلو خو ډیر اجر نه خو چې خدای د وارد بخششي انعام راولېږي هغه د بخششي والا چې ټول د قران را یو ځای کې هغه به درې سې کې دا یو سبا ټول څوک وګټي قل والله اوس قاری ساته تاسو په قل والله څو واره ویل درې واره دا د ټول قران اجر په دا درې واره کې سره یو ځای نو دا پروردگار داسې یو صورت پیدا کړی ده چې دا د ټول قران اجر ده دا د ډیرو مصیبتو د خلاصېدو خبره ده ما په څو مجلسو کې وکړه درته کړی دا ډیره شایسته قصه ده یو عالم مبارک ده هغه وايي حاضر العالم الاسلامي په نامه یو کتاب لري
هغه کې وای ما د شپې مطالعه کوله د خدای دوسته د خدای د دوستانو او د علماو په امت خوا بدیږي کله تا په کور کې زړایم دی در سره زاړي کدي تا بندي دی در باندې زاړي کدي تا شهیدي کدي تا مشکل کدي په چا اپتی نو په اسلام کې به سوچ وای په مسلمانانو کې خدای په دې مسلمان څوړ غم ده له فلسطین نیولې تر کوم چې نن تاسو وګورئ په مسلمان څومره غم ده دا عالم د شپې مطالعه کوي دی غم واخستوي اتیار په زړه شروع وکوي زړل په دې زړه کې ودس د مبارک خپل قصه لیکي په زړه کې ودس بس په دې زړه کې وې یم دغه سوچ را سره د کګورم رسول الله سلام او ابوبکر صدیق صاحب په خوب لیدل عايزه په دغه سوچ کې د سوایم یو وری ماته عارضه دشتي وکړه ابوبکر صدیق صاحب ته وویل چې رسول الله سلام ته وایي چې دای تا یو امتی ده او په یو پریشانی راغله د شتا په امت تاسو غم جوړ ده داسې پریشانی ده داسې بدبختی ده داسې کفار الله ستبا او بربادي په خپل منځ کې به اتفاق دي ابوبکر صدیق صاحب رسول الله سلام ته ما عارضه په خوب کې وکړه رسول الله اسلام په ډیره پریشانی وویل چې د ما دا امت په قران عمل پریښه د غم به دغه وړي دا خبره وای وکړه د سات بعد وای ابوبکر ته وای چې د ما امت ته وای چې په یو قول ولا مسم عمل شروع کړم لدیغه مخلاص دی زوی سره غرزار سم خوب خو مې ولیدو حیران دي ته سم سي رسول الله اسلام په خوب باندې سړی وویني عین رسول الله لیدل شیطان د رسول الله په کیفیت نس کېدل اوس دا ټیک سیراته کړی د قل والله کې د عمل ځای کله استقل والله خو مستاسته ترجمه کټول د عقیده خبر د عمل سمانه حیران څه اوس په قل والله څور د امت عمل کوي لشتات بعد نو الله زړه خبر راوښ ولا چې یو مسلمه قاعده ده چې تخلقوا باخلاق الله د خدای د صفاتو او د اخوینو نمونه په ځان کې پیدا کړي مال دلته د پروردگار یو څو صفات دي دغه نمونه له د امت خدای غواړي رسول الله اسلام د امت چې دا نمونه غواړي چې دا در باندې راولي لغمو بخلاصي د خدای دلته درې صفات دي تاسو ورته وګورئ یو صفت احد راغلی ده یو والی توای بل سمد راغلی سره بل چې په محتاج نه یتا ته خلق محتاجي دریم لم یلد ولم یولد راغلی پلار او مور او زوی المصیبه نه پاله دا خدای لري نه ته پاله نه په امت کې نن غمونه ټول دغه دي چې اول د احد نمونه سی والد یواله په امت کې نسته ټول ځان ده دا په قل والله کې په یو ټک عمل پاتې سوی او سمت چې خپل بدر ته محتاج ته په نه امت ټول خپل ته محتاج ده ولې عیاش ته د امت خواري نه ده کړي امت زامت نه ده کړي که هغه زم کافر را لېږي کې په سر کوو کې په شو کوو کې ګرځو مسلمان ټول عمر په عايش په عشره تخته ده دا نن چې موږ د عصري تعلیم شروع ده الله دې فصل وکي د دې عصري تعلیم سره خوشاله ډېر په خوشاله کې چې اولادونه دې موږ مکتبو ته روان سول په فیسبوک سره یو ځای روان سول تاسو ګورئ په کومه خوای بیا ټول سوچ په بل خوا ده بیا نو دا یا ساتي کچیرته خلک متوجي شي هم مسلمان یم هم بشو تخنیک کار یم هم مسلمان یم هم انجینر یم هم مسلمان یم هم ډاکټر یم هم مسلمان یم هم به چاله احتیاج ځان خلاصوم الله پاک به دا غمونه ورک کبي نه کې ورک دریم خبره تاسو وګورئ دریم صفت خدای دلته په دې قل والله کې دا راغله ده چې خدای زوی لورم نه لري او خدای مور پلارم نه لري موږ خو زوی لورم لرو مور پلارم لرو مګر موږ به اوس دا نمونه دای راوړو چې پاله به نه موږ ټول عمر قومي پالو کنه پالو موږ دی یو پلار زمون یو پلان خیر او پلان یې سکو موږ دی پلانې دا قوم پرستش په مشکې ټول عمر په غم اخته که خدای دا را چورک کړی الله پاک په دې وطن کې قرار راولي کبه نه راولي که سړی فکر وکړي چې ما امت څوک ته دی ما قوم کته وای استما قوم خروټه ده د ما قوم سليمان خیل ده قبر ته سليمان خیل نه در سره ځي قبر ته خروټه نه ځي قبر ته اندړ نه ځي قبر ته تاجک نه ځي قبر ته اسلام ځي ما دینو ک دین دي څه ده نو اصل قوم څه ده اسلام ده اصل مسیر مسود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ایس قوم تسراوا او غمنه ټول ورکت کانه نو دا د قل ولا په ارتباط مې ته ټول کله دا عمل شروع کړه دا نه منی راوړي خدای به دا غمنه ورکي بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق لا صيبان دا سوره فلق او سوره ناس دا دواړه لکه یو سوره د خپل منځ کې یو لس آیات لري دی خاص قصې لپاره نازل شوی د قصه بیا درته کوم مناسبت له مختصره شي ده په مخته کې کتاش پامو کې د توحید خزانه روانه قل والله ټول د توحید خزانه ده دې خزانه د ساتنو لپاره له خدای چې اعوذ بالله ویلا خدای جل جلاله ته پناوړل دای لوی لار د کني غم جوړی شیطان یا انس شیطان یا جنی شیطان توحید بسړی په دغه خبرو ساتي اوس دا د تعوذ دو آیاتونه رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو سړی د لبید ابن عاصم نمیږي دا ډیر لوی کوټګر واولونه یې کوټګری وي قرار پر رسول الله اسلام باندې کوډي وکړي دښمنی په ټول قسمه ورسره کوله اخیرت دښمنی پای ته ورسېده دغه لارې ونه لسرازي کوډي پیوک
پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر وګوري دا ځکه خدای خو نو بشر خو خدای پیغمبر نو تاثیر به کوډو هم پیکاو کوډو تاثیر داس په وکړي بیبي مبارک وای یو کار به نه وکړي د په خیال چې دا کار مې کړی د کار دا شپې روانې رسول الله ډېر پریشان او سیدا څه کیسه ده بیبي مبارک وای لما سره شپه و د شپې راتلې عائشه خبر شوه خدای جل جلاله ماته فتوا راکړه خبر ماته معلومات راکو څنګه وای دوه نفر رالو یو می سر ته ودرېد په دې خوب کې هغه کې په دې کوټه کې بل می پښوته وای دا یو بل ته وای څه مت تکلیف ده وای دا بل ورته چې په دې باندې کوډي سوي دي وای چا پې کړی دي وای لبید ابن حسن پې کړی دي چیرې پې کړی دي دا د ژوندو په تارو کې بیا دا ویشتان ګټه ګټه کړی دي په یو لسو ګټو باندې چوپ کړی دي اوس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تکلیف ده او په پلانې څنګه کې تر یو لوړه بره لاندې دا عائشه ده دا بیا دغه ژوند بیا په واقع کې په غوزه دي چا کې شي د پاکه څوړه د خرما او کیسه د خرما او وشکالې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دا خبره وکړه وروته څوک در سره کړل هغه سګای سره وکندوي هغه راپورته کو هغه د خرما غوزه راپورته کو پیغه کې دا ژوند شخه ده په دا ژوند کې بیا دا ویشتان دي دا ویشتان غټه کړی دي اوس په دې ویشتو غټه ک پریس بیا څه خراب ده الله دا دوا آیاتونه د سورته را نازل کو قل اعوذ برب الفلق سی ویل وغټه خلاص من شر ما خلق بل غټه خلاص ستر الناس پورې سره د ټول غټه خلاص رسول الله جوړ خو رسول الله ته خدای اخلاق دا شور کړی اوس د لبید د اسلام دعوه کړی خلک ورته د دې په قتل وکړل سپیکو دی رسول الله نبی اسلام ته زه خدای جوړ کم نور شر مخ پر او خلکو چې پرېږدي الله به جزا ورکړي نو دا خبره ته تاسو وګورئ الله وايي قل وای پیغمبره اعوذ پناه غواړم برب الفلق فغرب د سپیدو باندې من شر ما خلق لشر دیغه چې پروردگار پیدا کړی لشر د مخلوق چې پروردگار جل جلاله وای ته وای چې لشر د ټول مخلوق چې څه غواړم پناه غواړم دلته ملا صاحبانو خدای جل جلاله هغه په چا چې ته پناه غواړي هغه خدای د دې یو صفت یاد کو بس برب الفلق د سپیدو پر رب باندې نور یې نه کو یاد او هغه شان چې پناه جن غواړي هغه ډیر یاد کو چې لدې مم خدای بچ کې لدې مم وجه دلته دا د شداد مخلوق د ټولو بدني مشکلات چې د پکې یاد سوي د دومره سخت نه دي نو د خدای په یو صفت باندې بس اعوذ بالله ویل چې اعوذ برب الفلق لشر المخلوق مخلاص کې بلدا قراتن کې صورت کې به وګوري د شیطان مقابله دوره د خدای پاک په دروي صفاتو باندې اعوذ بالله ویل سوي د شر ډیر سخت کانه ومن شر غاسق الله جل جلاله ته پناه غواړه لشر د غاسق د غتیارونه اذا وقف شکل د تیاری وغړیږي دا تیاری سي وغړیږي د الله شان د شرونه ډیریږي یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د شتاش څنګه المر ولې د تیارس ولا د خپل بچیان کوروته نه نباسي شیطانان په کلو په څو کې ګرځي غم جوړي ورته کام ډیر کوچنیان چې په سختو مرزو اخته یا په مرګي یا په بل مشکل ډیر ورله دغه مشکل چې پیښیږي نو دا څنګه المر تیار شپه تیارسي دا مشکل لدی خو بل چې تیارس وغل غلا شروع کوي کې نه کوي څوک چې ترور کوي څوک چې ارڅ کوي په شپه کې کېږي نو الله جل جلاله ته توای پناه غواړه لشر دغه غاسق د تیاری چې کله وقب دا وغړیږي ومن شر النفاثات او لشر دغه چپکن کو په العقد چې هغه چپکی په چا کې په غټو کې لکه دغه د لبید لونی دغه په دا غټو کې چپکړي ولا شر دی یو شذو چې هغه جادوګری او په دا غټو کې چپکی خدای ماته پناه راکړي ومن شر حاسد لشر د حسد اذا حسد چې د حسد کوي لا صاحبانو غږونی سي دا یو په حسد غږیږم دا بل صورت په در تخلاصون په خیر سره حسد چشته ویل کیږي حسد دې ته ویل کیږي چې په پروردگار یو چاته تر تا نعمت ډیر ور کړی یا تا غوندي ور کړی یا تا کم خو نه دی پیلوريږي او دا غواړي چې کش کې دا ور نه وي کش کې دونه لوی مالدار نه وي کش کې دومره سړی نه وي په یو رقم باندې د زړه درد درکې چې د چې شي ختم سکان دا یا ساتي په اسمانو کې اوله ګناه چې سوي د حسد سوي ده په مځکه کې ما اوله ګناه چې سوي ده د حسد سوي ده په اسمانو کې واره ګناه نه وسوي شیطان وکړه ګناه له حضرت آدم علی السلام سره حسد سره کوم بده ته سجدي کوو بس حسد واخسته په اوله ګناه په اسمان کې د حسد وس ځکه تسرالو آدم علی السلام او زمانه او مبارکه ژوندۍ ولا کفر او گمراهی نه ولا اول حسد آدم علی السلام د دوه زمانو په مابین کې وس د قابل او حابل نو دا هغه ګناوي د اسمان کې ما ولا سوي د پمځکه کې الله جل جلاله هم د وساتي د حسد دا ور ګناه د خپل مړی په سړی باندې زار کیږي ټول مر کتابونه وای هر ګناګار دومره مظلوم نه د لکه حاسد سي مظلوم د پزان لوی غم جوړي ډیر خلک د غید خپل شروات ناشتي
خو د بل والا تر د په مخسوي یا په خارج کې کار برابر یا د لې مارکیټونه سم سوي دای په دې شیروانه په یې شکانه خورم که شیروا خورم غټ غم جوړي اوس کې ورته ګوري چې خدمات مخته شي پرته د الله دې راضي سکانه په حسد داسې ده چې د حسد له لاس خپل نعمتونه د سړي زینه وتلي تاسو د کې د حسد ابرز ما طالبانو ته د علاج خبروم ورشودله چې په کتابو کې راوړي د علاج چې شه په مشکم حسد دی نه د نور وایس خالص مارکیټونه یادې موږ به د املایانو کې بیا دا حسد دی الله پاک دې مشتم هدایت وکړي دا ولې لوی املا ده دا ولې داسې ده دا ولې داسې ده نو د حسد لار ده د شپه ارچا د حسد راغی دغه صفات شروع کوي او ماشاءالله الحمدلله په زړه خو درد درځي په خلو وای په زور وای الحمدلله خدای شه دنیا ور کړی ده خدای شه علم ور کړی ده خدای شه اولادونه ور کړی دا تکراروي د خدای شان د زړه لدی مرز خلاصيږي د په خپل نعمتو باندې پوښي راځي دا بل سورۃ الناس بولی مناسبت می اخلاص کو درته سی تقریبا په یو مضمون کې نازل دی الله وايي قل ورته ای پیغمبره اعوذ برب الناس پناه غواړم په رب د انسانانو ملک الناس په پاچا د انسانانو الہ الناس په پروردگار د انسانانو په معبود د خدای د انسانانو باندې من شر الوسواس لشر د وسواس الخناس پټیدون کوي نصیبانو دلته پروردگار درې صفاتونه ذکر شوی دي رب الناس ملک الناس او الہ الناس علماء لیکي وای انسانان له درې حالو خالی نه یا وړکای تربیت یا ضرورت یا ځوان سي سرزنشت یا ضرورت ځان مکمل زورور بولی سر نه ټټي یا سپینګری سي عاجز سي د بخښنې په سوچ کې او د عجز له وجه ارش تلاس ور اچي نو الله درې صفات یاد کو دا اول د کچنو لپاره د رب د ناسو ده تربیه د کچنیانو الله کوي نو انا رب الصبيان الله وزید د کچنیانو تربیه زکوم او هغه ځوان سي مسته یا خسته دی غل لپاره ملک الناس اصل پاشي حضور خلا چا سره د خدای سره د تا خو جي سر چټکا او هغه عجز سي غته پروردگار په دریم چې کوي چې الہ الناس ته معبود د پروردگار د عجز او احتیاج ټول یغته کوه لاس به هغه نسکانه نو دا درې صفات فکر راوړل مختلاس خدای جل جلاله چې پناه غړې پیغمبر له شر د وسواسه نصیبانو وسواس د مستر په معنا د وسوسې اچولو چې په زړه کې غلطه خبره چاته ورتیره کې اوس د شیطان نوم ګرځیدل ځکه د ټول له وسوسې ډک ده انسانانو په زړه باندې وسوسه ور اچي او د خناس وای خناس چاته وای په عربي کې خناس صوت خفي ته ول کېږي پټ ځل دلته هر شي سپټیږي د خناس وای د شیطان یو عجب عادت ده نبی علیہ السلام حدیث ته په جنت کې په دازور د انسان کې دوه کوټې دي د کوټو په شکل په یو کې ملائکه ده په یو کې شیطان ده چې څنګه مسلمان ذکر شروع کې شیطان غلی سي په کوټه کې پټ سي په خپل ځای کې پټ سي لکه چې څنګه ذکر پرېږدي د دنیا خبر سي قرار پر راپورته سي د خپل مشوقه د انسان په زړه باندې چیر دی بس ته سوالدا وي وسوسه غلط سوچونه گمراهي او خاتمه نو دا خناسواله دي دغه ورد بل چې څنګه اذان شروع شي د الله نظام د څنګه الله اکبر ول شیطان منډه اخلي نبی علی اسلام حدیث ته شیطان منډه وی علامه خیا بادونه پرې کوي یا د ملندو پر کم سي په اذان ملندي وی یا سیاسي رغوانه ورماتیک په ارجخ پټ سکان چې څنګه مجرد اذان خلاص بیا اذان را ورسې کان چې څنګه قامت شروع شي بیا ورکسي چې څنګه قامت خلاص بیا را ورسېږي انسان ته بیا په دمانځ کې کله واردات صورتونه درواچي درې مې وکړو څلور مې وکړو سوچنې د دنیا دراچولې رکعاتونه لا درچیر نو ته تخناس په دی وای دان چې غدي مبالغه ده چې زر پټیږي بیا راګرځي زر پټیږي بیا راګرځي د موږ استاد مبارک الله دې شهادت قبول کړي هغه مبارک به بیا واجب قصه بل کوله چې د خناس معنا موقع شناس ده کمین کې ناس ده لاس د کې یاد ساتي دا شیطان سي ارڅو خطا کوي چلے ورځي یو امي سړی چې ځوان هغه څور خطا کوي یو شایسته پیغلی دی یو بل مصیبت پر کم باندې پزنا او په لواتت په داس مسایل خطا کوي کان او یو سپینګر په دغه باندې نه خطا کیږي دیغه خدا طبيعت ته ور بدل سوی هغه دا کیسه څه کوي کان سپینګر ته بیا د خاني او د مسیرتوب او د مرکه او په پلانې ور خلاصه په پلانې ور خرابه کدي سوچوته پان عالم بیا دغه نه خطا کوي عالم بلکې څه کوي عالم زنا الله دې وساتل خپل عزت شرمیج لواتت څه کوي عزت شرمیج عالم ته بیا دا وای ته ډیر لوی ملایت تر دا بل دا رقم کدي تقریر وکړه دا بډیر شي دا رقم کدي شاګردان ډیر سودا بډیر شي پیر بیا دغه نه خطا کیږي په دې پیر بیا په دې خطا کوي چې څونه موریدان می زیات سول
څونه نور به لاسنیوی را چې وکړي څومره تحفې به راسي څوک به مې لاس رامچ کړي داسې نه وایم چې هر پیر دغه د پیرانه د الله دوستان دي ځان خدای پاک جل جلاله ساتلي خو چې دا څوک خطا کوي د هر چا لپاره یې چل زده د ملا کې جلا چل زده ده کتابو کې به لیکل دی وایي د ملا شیطان ملایي هغه دغومره چالاکه یې دغه رقم بیا خطا کوي که نه دغومره پوهي او د عامل لپاره بیا دغسې نو دا خناس ته مانه په موقع پوهېږي چې څوک څه ور خطا کړي لوی مصیبت یې در ځکه الله پاک دروي خبرې وکړې چې یارې پناه وغواړئ په رب د خلکو بیا پناه وغواړئ په پاچا د خلکو بیا پناه وغواړئ په خدای د خلکو چې له دې وسواس هم د دې خلاص کړي که نه بله د حل لارم نشته الذي هغه وسواس هغه خناس یوسوس فی صدور الناس په خلکو په زړونو کې ورته رہی په سینو کې ورته رہی وسوسه او غلط سوچونه اتی من الجنه کدی پیری له جنس چی و الناس کدی انسانانو له جنس چی دا خناس تنها په پیریانو کې نه د په شیطانانو کې په انسانانو کې مسته غلط مرګره لو شیطان دغه ځوانه طبقه اکثره تاسو ورته وګورئ که عمل کیږي که چرڅ کیږي که په لوی ګناه ته کیږي یو د مجلس مرګره لري د مجلس مرګره یې څو شپې ورسره ګرځي بله ورځ خراب کړي ما ډېر ځای لیدلي یقین د زړه راځي لوی ځوان یې 4-5 وړکیان در باندې راتاو کړي په فیسبوک کې هغه فاحش شیان ورښکاره هغه وړکیان یې پام یې هم نه په څو شپې بعد هغه خامخا تلیفون اخلي هغه هم په دې هغه مخته کېږي نو دا د انسانانو ودخناس دي الله پاک دې ټولو ته هدایت وکړي دغه یو دوه آیاتونه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا به وایي بیرته مې راوګرځول د نبي علیه السلام یو حدیث ته وایي افضل الاعمال الحال المرتحل بهترین عمل په نيز د خدای پاک باندې عمل دی حال مرتحل ده حال یو چاته ورکی چې کړه یې واړه ولا مرتحل چې بیرته بار کې دلته حال مرتحل چاته وای قران چې چا خلاص کو دسته دی بیرته لسره لږ راوای لکه ما شو الحمدلله وای نو دلته یو وری خصوره واچ او قران خلاص چې بیرته را شروع کړه بیا چې کړه شروع کړه وای ار وخت شیطان چې څو قران کریم خلاص کی دای په عذاب څنګه خلاص کی ته برابر سو ذاتی بیا نه راخلی چې دا مسلمان مجرد بیرته د سره را شروع کی وای دای وسو دي خو دا بیا شروع پی وکړه نو بیرته بسړی بیرته لسره پی راګرځي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین